پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ځوان یو سړی په بني اسرائیلو کې و، ښه ځواني الله ورکړې وه، مال به هم درلودی، دولت به هم درلودی، روپۍ به هم درلودې، نو ښه جوړه کالي، یو ښه خوندور پټو، زموږ د قندار والا کار چې ورباندې سوی یو ښه ښایسته لباس یې کړی ولو، نو ډېر په نخرو به را روان ولو. پایڅې مه پورته کوه، په ټور پسې کېږه، د ډېره خیاله و چاته ګورمه، له ډېره کبره و چاته ګورمه، بس دغه تکبر بیا کوئ، پایڅې بیا نه پورته کولې. د الله رسول فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، وای الله پاک ژوندی په دې مځکه نه ایستی، الله پاک ژوندی په دې مځکه نه ایستی، تر څه وخت الی یوم القیامه، تر قیامت ته به دا سړی روان وي او ژوندی به یې عزیزانو. دا کله دا چې کله یو سړی تکبر وکړي، پایڅې نه پورته کول څونه لویه ګناه ده عزیزانو. نن دا خبرې په چا منل؟ ګورئ دا خبرې زما نه دي، ما مه منئ، زما خبرې مه منئ، والله ما مه منئ، زما خبرې مه منئ. که ما و تا ته د محمد رسول الله قول ایښی و، که ما و تا ته د محمد رسول الله فعل ایښی و، که ما و تا ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت و لاره ایښې وه، نو بیا خو ګنجایش نشته په دې کې. که هغه خبره ته ماته وکړې زه پابنده یم، او که زه درته وکړم نو ته پابنده یې. اوس دغه ځوان د الله رسول فرمایي، وایي دا په دې مځکه کې تر قیامت پورې الله ژوندی دننه کوي د تکبر د لویي په خاطر. وليتجلجل فيها، الله پاک په دې مځکه کې دا سړی نه ایستی الی یوم القیامه، تر قیامت ته به دا ځوان روان یې. دا خالص تکبر و لویي چې د هغه یې کوله، خالق خودپسندي یې په ځان کې وله چې یاره زه او زه وګوره او ته وګوره. دا تورې ډېر خطرناک دي عزیزانو. ګورئ په موږ کې دا خبرې ډېرې دي. یو سړی د ډېره خیاله خولۍ کږیز دی. ولې خولۍ کږیز دی؟ څه پیښه ده؟ دا اصل کې خبره دا ده، دا تکبر علامه ده عزیزانو. که یو سړی را ولاړ سلو، کمیس یې چپه واغوستی، دا ته یې څه شي بولي؟ نو چې سړی کمیس چپه واغوندي، هغه ته ته څه وایې؟ نو چې خولۍ کږه کښېږدي هغه ته بیا څه شي وایې؟ بله زموږ یو ځای پروګرام په هغو کې ما ورته ویل مال پښتانه دی خلک دي را ولاړ سي خولۍ کږه کښېږدي، چا دلته به غوږو کې ایښي، چا دلته ایښي، چا دلته ایښي، هلته څه یا د عقل د خوا ختم یا به یې 2 روپۍ لري. نو دا خولۍ کږه کښېږدي، ټوله ورځ یې سر کوږ نیولی. ولې؟ خولۍ یې کږه ایښې. سړیه که خولۍ برابره که، خولۍ برابره که، سر به دې ورسره سیدا سیدا څه کوې؟ دا د الله رسول فرمایي دا زموږ دی په دې ځوانانو کې شته، چا غوږونه سروې کړي دي، چا په غاړه باندې هغه تور سپڼسي کړي دي، چا په لاس باندې تور سپڼسي. دا همدغه څه شی دی؟ داسې هلکان شته هغه غوږوالیان چې دي هغه یې په الله اکبر ظالمه ظالمه. ته چې پیدا شوې پر تا یې د هلک نوم کښېښوی، ته چې پیدا شوې بابا وادې ول زموږ کره هلک پیدا سو، او تا چمونه د چا شروع کو؟ په تا به خور فخر کوي که بیا نه کوي چې زه ورور لرمه، په تا به بابا فخر کوي که بیا نه کوي چې زه زوی لرمه، په تا به ادې فخر کوي چې زه زوی لرمه، او ته را ولاړ شوې د نجونو چمونه دې شروع کړلو. خبرنې هلک راغلی، واده ماده وشی به تېر سوی. د لوط علیه الصلاة والسلام قومه عکس بدنامه وله. دا پښتانه تقریبا 99% د لوط علیه الصلاة والسلام د قوم پر نقش قدم پر هغه لار روان دي. په کوترو کې راواخله، په چرګانو جنګېدو کې راواخله، د زرکانو جنګېدل راواخله، د شپیانو جنګېدل راواخله، لاسونه سره کېدل راواخله، سیټیانې و هغه شپېلک چې چمن والا بولي هغه ویل راواخله، د هغه رقم مطلب هغه ژاولې جویل راواخله. دا ټول د لوط علیه الصلاة والسلام د قوم چمنه و. دا بیا د بده مرغه د محمد رسول الله په امت کې خالص په پښتنو کې دا غم چې دی هغه رالی. لوط علیه الصلاة والسلام قوم تباه شو چې کم سړی په نقش قدم روان دی هغه به هم تباه کېږي. هېڅ یوه ذره شک په دې خبرو کې نشته عزیزانو. نو دغه ځوان الله پاک ژوندی په مځکه نه ایستی، ژوندی دا به تر قیامته روان وي. وجه څه ده؟ وجه دا ده د تکبر پر بنیاد، د لویۍ پر بنیاد. پایڅې مه پورته کوه، ته په چا پایڅې پورته کوه؟ ته ورته دا پایڅې هغه وایه نو زه که د تکبر پر بنیاد نه کوم. د تکبر پر بنیاد خو بیا ته هم په پوهېږې چې ګناه ده. نو محمد رسول الله چې پایڅې پورته کولې، ولې پورته کولې؟ تکبر چې نه کېدی العیاذ بالله. یا نو بیا ته ولې دا خبره کوې پایڅې کښته مه ساتئ؟ د الله رسول فرمایي، د بخاري حدیث دی، وایي دغه چې کوم ځای ته
ازار را واخله ستا پایڅې را واخله دا چې وکړي دي دا به د قیامت په ورځ د جهنم په اور کې صحیح ډېر ښه خوند کوي د نارینه سره پایڅې لوړ ښه خوند کوي د زنانې سره کښته د بد مرغه مردې سره بدل سولو د زموږ چمونه موږ د دې چمونه شروع کړلو د الله رسول پر دې نارینه هم لعنت ویلی دی پر هغه زنانې هم لعنت ویلی دی